السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، د ایوبي خصوصي وړکتون آنلاین ټولګي ته ښه راغلاست. ګرانو زده کوونکو، زموږ د نن لوست د پښتو ژبې ګرامر دی. راسئ چې نن د پښتو ژبې د ګرامر په باره کې یو څه خبرې وکړو او دا زده کړو چې ګرامر څه شی دی. ګرامر د ژبې ټول نظام او جوړښت دی، چې ژبه څنګه جوړه شوې ده، جمله څنګه جوړه شوې ده په ژبه کې او ولې دغسې ویل کیږي. دا ټوله سیستم ته یا نظام ته او د دې جوړښت ته ګرامر وایي. اول په ګرامر کې ډېره مهمه برخه چې لري نومونه دي. نومونه په ګرامر کې په انګریزي کې دې ته ناونز وایي. ناونز هر نوم چې په انګریزي کې په اس باندې خلاص سي، اخري اسي، هغه جمع دی. لکه موږ په پښتو ژبه کې چې نوم دی بیا نومونه جمع دي، په انګریزي ژبه کې ناونز جمع دي. ناونز چې په اخر کې اس دی دا جمع دي. او نومونه په عموم ډول سره په 4 برخې ویشل شوي دي. زما مطلب د ګرامر څه دی؟ نومونه چې هغه انسانان، خلق، اند یا نظر، ځایونه او شیان دي. او بلکې زه باید ووایم چې د خلکو په ګروپ کې څاروي چې حیوانان دي او نباتات هم شامل دي. نو یوازې خلک نه، یوازې انسانان نه، بلکې حیوانان او نباتات چې په پښتو ژبه کې حیوان ته څاروي وایي. نو خلک، څاروي او نباتات هم په د خلکو په ګروپ کې راځي. اول خلک، دا ګروپ. یو څو مثالونه به د دغه ګروپ درکو چې په انګریزي ژبه به هم لغتونه زده کړو. ښوونکي، دا جمع ده نه، در یو ډیر دي. ښوونکي په انګریزي کې ټیچرز دي. ټیچرز تاسو وینئ چې دا لغت په اس باندې خلاص شوی دی، اخري توری اس دی، دا معنا جمع. که یو وای هغه ښوونکی و، دا ښوونکي دي. بل زده کوونکي جمع دی، لکه تاسو چې یاست. او په دې کې زده کوونکي ته په انګریزي سټوډنټس وایي. سټوډنټس. اوس که یو یې هغه زده کوونکی دی، که جمع سي زده کوونکي، او په انګریزي کې سټوډنټس. بله دویمه برخه د نومونو اند دی. اند په پښتو ژبه کې موږ وخت نظر ورته وایي چې ستا نظر څه دی په دې باره کې، زما نظر څه دی. په پښتو ژبه کې ته اند وایي. د اند یو څو مثالونه دغه دي: خپلواکي، ملګرتیا، رښتینوالي. خپلواکي، ملګرتیا، رښتینوالي. دا د اند یو څو مثالونه دي چې په ګرامر کې راځي. بیا به زه ووایم خپلواکي، ملګرتیا، رښتینوالي. چې څوک څونه رښتیا وایي، څونه صادق دی، هغه ته رښتینوالي وایي. یو څو نور مثالونه د اند دغه دي: هوښیاري، خروش، مینه. زه به بیا ووایم د اند یو څو نور مثالونه: هوښیاري، خروش یا مینه ده. دریمه برخه د ګرامر د نومونو ځایونه دي. د ځایونو نومونه لکه یو هیواد، یو ښار یا یو ځای. مثال یې ښوونځی ده. په پښتو کې ښوونځی ده، په انګریزي کې سکول دی چې جمع یې سکولز سي، چې په اخر کې اس راځي، هغه جمع دی، سکولز. په پښتو کې ښوونځی ده. ښوونځی په انګریزي کې په جمع یې سکولز دي، یعنې ښوونځیانې. ټولګی، لکه دا ستاسو ټولګی چې ده، ټولګی ته په انګریزي کې کلاس رومز وایي چې جمع سي، او که یو وي هغه ته کلاس روم وایي. کلاس روم.
که جمع یې کې کلاس رومز. ټولګي په انګریزي کې کلاس روم دی چې جمع یې کلاس رومز راځي. اخري برخه د نومونو شیان دي. په بله معنا د شیانو نومونه. د شیانو نومونه دغه یو څو مثالونه د شیان دي. لکه کتابونه. په انګریزي کې کتابونه ته بوکس وایي، نه جمع ده. یو چې کتاب دی چې جمع سي کتابونه، او په انګریزي کې دې ته بوکس وایي. که یو دانه یې هغه بوک دی. بل کتابچې په انګریزي کې نوت بوکس. که یوه دانه یې کتابچه ده او په انګریزي کې دته نوت بوک وایي، او که جمع سي په پښتو کې کتابچې او په انګریزي کې نوت بوکس. بل مثال ساعتونه دي. که څه هم په دې انځور کې یو ساعت تاسو وینئ، خو په جمع یې په انګریزي کې کلاکس دي. تاسو وینئ چې دا اوله سی اواز یې د کې اواز ورکوي، کلاکس. بل د ښوونځي میزونه دي. د ښوونځي میزونه چې تاسو پر کښېنئ، تاسو استفاده کوئ، تاسو په چوکۍ کښېنئ، هغه ته ډیسکس وایي. میزونه. دا د ښوونځي میزونه دي، دې ته ډیسکس وایي. په انګریزي کې بل لغت لري، ورته هغه ټیبل دی، هغه ته میزونو ته ټیبلز هم وایي. بل کړکۍ ده. په انګریزي کې کړکۍ ته وینډوز وایي، چې دا د شیان نومونه دي. کړکۍ او وینډوز جمع چې سي وینډوز دي. که یوه دانه یې وینډو. بل مثال د شیانو د نومو څخه بستې دي. بستې بیک پاکس. که یوه دانه یې هغه بسته ده، او که ډېرې سي بستې. په انګریزي کې بیک پاکس. بل مثال قلمان دي. قلمان په انګریزي کې پنز نومیږي. که یوه دانه یې پن دی، اس نه ویل کېږي، نه لیکو او نه وایو. او که جمع سي اسو سره جمع کوو، هغه ته پنز وایي. بل کثافتدانۍ په انګریزي کې ټرش کینز. که یوه دانه یې ټرش کین، او که جمع یې په آخر کې اس راځي، ټرش کینز. دا ته کثافتدانۍ وایي، ټرش کینز. دروازې جمع ده. که یوه دانه یې، هغه خو تاسو پوهېږئ چې هغه ته دروازه وایي. دروازې په انګریزي کې ډورز دي. که یوه دانه یې ډور دی، او که جمع یې هغه ته ډورز وایي، ځکه په آخر کې اس راغلی دی، نو دا جمع دی. ډورز. بل بادپکې، دا جمع دی. بادپکې په انګریزي کې فینز. بادپکې په انګریزي کې فینز دي، ځکه په آخر کې اس راغلی دی، نو دا جمع دی. که یوه دانه یې هغه ته فین وایي. فین د فې اواز لري. اوس به جمله تعریف کو. جمله څه شی ده؟ جمله د کلمو ټولګه ده چې په بشپړ نظر رامنځته کوي. جمله د کلمو ټولګه ده چې په بشپړ نظر رامنځته کوي، یعنی مکمل نظر رامنځته کوي. او بل د پښتو ژبې د جملې جوړښت په دغه ډول دی چې اول مضمون راځي، بیا مفعول دی، او په آخر کې فعل راځي. دا تل دغه رقم دی. د پښتو د ژبې د جملې جوړښت په دغه ډول دی چې اول مضمون دی، بیا مفعول دی، او په آخر کې تل فعل راځي. نو راسي چې دا ولولو چې مضمون څه شی دی، مفعول څه شی دی، او فعل څه شی دی.
مضمون یو څوک یا یو شی دی چې په جمله کې عمل کوي. په جمله کې عمل ترسره کوي. دې ته مضمون وایي. یا یو څوک یا یو شی چې په آخر کې به په مثال کې دا ډیر واضح سي. زه بیا وایم یو څوک یا یو شی چې په جمله کې عمل ترسره کوي هغه ته مضمون وایي. مضمون یو څوک یا یو شی چې په جمله کې عمل ترسره کوي. مفعول هغه شی دی یا هغه څوک دی چې په جمله کې عمل اخلي، یعنی پر دغه نفر یا پر دغه شی باندې عمل اجرا کیږي یا تطبیقیږي. دا مفعول دی. بیا به زه تاسو ته په مثال کې په آخر کې دا مثال چې تاسو ووینئ ډیر به واضح سي. یعنی مفعول هغه شی دی یا هغه څوک دی چې په جمله کې عمل اخلي، پر دغه شی یا پر دغه سړی باندې عمل اجرا کیږي یا تطبیقیږي. که هغه نه تطبیقیږي نو په مثال کې په آخر کې به دا ډیر واضح سي. او اخر فعل دی. فعل هغه کلمه ده چې په جمله کې عمل ښیي، عمل ښکاره کوي، عمل ښیي تاسو ته. هغه ته فعل وایي. مثلا خوړل، ځغستل، بازی کول، درس ویل، دا ګرده فعل دی چې په جمله کې عمل ښیي. دا فعل دی. او په پښتو ژبه کې دا هم تل آخري راځي. دغه مثال به تاسو درکم. زه ډوډۍ خورم. تاسو وینئ زه ډوډۍ خورم دا پښتو جمله ده چې زه مضمون دی، ډوډۍ مفعول دی او فعل چې دی هغه خورم دی چې زه خورم. سوال دا پیدا کیږي چې موږ دغه مضمون څنګه کولی شو چې وګورو چې معلوم کړو چې دا مضمون دی. یو سوال موږ کوو چې څوک یا څه شی دا کار کوي، هغه مضمون دی. او تطبیق کیږي پر څه شي باندې، هغه مفعول دی. او فعل هغه دی چې دا عمل ښکاره کوي. نو دغه و د نن ورځې د پښتو ژبې ډیر لنډ د ګرامر معلومات. در بلې اونۍ پورې تاسو پر خدای سپارم. د خدای په امان. السلام علیکم.